بسم الله الرحمن الرحيم. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. دی حدیث کې دا مسله ده چې یو سړی کله مړ شي او خلک کټوالی او مقبرې ته وړي ادیرې ته او قبر ته کوزي، نو په دې کټ پسې درې سیزونه شاته ور رواني، په دې کټ پسې درې سیزونه شاته ور رواني. یوی خپل اهل او عیالی، سوکی ورونه ای، سوکی بچی، سوکی نوسی. اهل او عیال خپل خپلوان ورپسې ور رواني کنه، کټي ولنیولې، یو ماته پرې دا بل ماته پرې دا، او هر یو دا کوشش کوي چې زری ورسي او زری دی خاورو ته ورپناږي. او دویم سیز چې ورپسې کیږي پر یې کټ پسې، نو هغه مال له وسمال هغه دا دی چې دا رو عبدابي، دا گاڑی راغلی او دا مالدار خلک راغلی او دا شو شای کنه، لکه فلانه سه هم راغلی فلانه سه هم راغلی، دا ولی راځي د سره مالی کنه، نو دا هغه مال له هغه شو شا او شان شوکت جنازي برابرۍ ظاهرا دا مال له. دا مور پسې او خلک زیو سره د قبر پوري اغلویل وی خلک وسروانی کنه. او دریم شی چې ورپسې کیږي نو هغه عمل له، او دا سیز او دا اوس قبر ته کوزیږي، دا عمل کو خویو کو بدوی وسوي په کار راځي، او دا غدوه سیزونه چې مال له او اهل له داتي واپس شي. نو ډیره ګرانه مرحله ده په منګو تاسو روانه ده، الله دې اسانه کی. نو نیک عمل وکاو، تیارې وکا، دا بس قبر ته کوزیږي، تلاوتونه ډیر کوا، ذکر ډیر کوا، خیسته اخلاق ځان کې پیدا کا، حیا او پرده کوا، او منځونه ډیر کوا، نفلونه ډیر کوا، دعاګانې ډیرې کوا، صدقیم کوا د خپل وس مطابق. لفظی معنی ته وګوره، یتبع المیت ورپسې کیږي په مړی پسې، یتبع ورپسې کیږي المیت په مړی پسې. ایندا کټ چې ولاغیسته نو ورپسې کیږي دغه وخت ثلاثه درې شینا، فیرجع نو واپس کیږي اثنان دو شینا، ويبقى او پاتې کیږي معه دا غسرا واحد یو سیز. وس تفصیل داره یتبعه ورپسې کیږي په دبسې ادریتا، اهله دا خپل خپلوان، اهله خپل خپلوان، وماله او مال دهغه، مال دغه چې د رعب دا بیګنه مالدار ایګنه، وعمله او عمل دهغه، عمل دهغه. فیرجع نو واپس کیږي اهله خپل خپلوان د اهل، وماله مال دهغه واپس کیږي، ويبقى او پاتې کیږي دهغه سره عمله عمل دهغه په قبر کې. لفظی معنی ته یو ځلی بیا وګورئ، یتبع المیت ورپسې کیږي په مړی پسې ثلاثه درې سیزونه، فیرجع اثنان نو واپس کیږي ته دو شینا، ويبقى معه واحد او پاتې کیږي داغه سره یو سیز. یتبعه ورپسې کیږي باغ پسې اهله خپل خپلوان داغه، وماله مال داغه، وعمله عمل داغه، فيرجع اهله وماله نو واپس کیږي خپل خپلوان او مال داغه، ويبقى او پاتې کیږي داغه سره عمله عمل داغه پر قبر کې. کبرت خیانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت به كاذب، رواه ابو داود. لوی خیانت داده، په خیانتونو کې لوی خیانت داده،
لوی خیانت او لوی دوکا چې ته چاته خبره کې هغه ستا تصدیق او ستا یقین کوي او ته پکې دروغجنې په دې خبره کې پتاي دومره اعتماد دی پتاي دومره یقین دی کو ته ارسوي نو هغه مني او ته به هم دروغ وې نو لوی خیانت دی وکړو. اوس مثال به تور په ما او تا باندې د چا یو اعتماد دی چې د اره خبره کوي نو رښتیا وي او من قصدن هغه د دروغ ویو او هغه زمون یقین او تصدیق کوي نو لوی خیانت مسره وکړو. الله دې موږ د دې کارونه وساتي. لفظي معنی ته ګوره کبرت ډېر لوی خبره ده خیانتن په خیانت کې د خیانت په لحاظ سره لوی خبره ده. کبرت ډېر لوی خبره ده خیانتن د خیانت په لحاظ سره اندا تحدث اخاک چې ته خبره کې خپل ورور ته حدیثا یو خبره هو او د غورور لکه ستاره پارا مصدق یقین کون کی وی وانت او ته به پری خبره کې کاذب دروغجنی وانت او ته به پری خبره کې کاذب دروغجنی او ته پری خبره کې دروغجنی. بئس العبد المحتکر ان ارخص الله الاسعار حزنا وان اغلاها فرحا. ناکار انسان اغا سوداگر دی اغا تجارت کون کې دی چې ذخیره کوي ذخیره چینی راوړی دا ګوړې راوړی دا وړي راوړی دی وريجي راوړی دی غوړی راوړی دی او ګودامونه ډکړي دي او ذخیره کړی دا او مسلمانانو ته حاجت دی بازارونو کې او دای نور کوي ریټ ته ساتي چې مال دانیم په نیمه زیاتی وګټین ورسته به بیره وباسمه. اول ته مسلمانان هلاکیږي ضرورت دی نو د الله دا انسان ډیر بدی شي ډیر ناکاره انسان دی. مسلمانانو باندې سختی راوستره مالونه سیټ کړی دي بس یو 10 روپۍ او یا 500 روپۍ ګټي خو استه ورکوا مسلمانانو باندې اسانی راولا. نو ذخیره کول دا ناروا دي چې مسلمانانو باندې د هغې د وجنه سختی او مشکل راځي. بئس العبد ډیر بد دی هغه بنده ډیر بد دی ناکاره دی هغه بنده المحتکر چې ذخیره کون کړي ذخیره کون کړي محتکر ذخیره کون کړي. ان ارخص الله کو چرته راخته کی الله الاسعار ریټونه حزنا نو غمجن شي وان اغلاها کو چرته اوچت کی الله تعالی دا ریټونه فرحان خوشاليږي. وی ډیره مزه وکړه ځکه مسلمان لري تکلیف ورکو کنه. بئس العبد المحتکر ډیر بد دی هغه بنده چې ذخیره کون کې دی. ان ارخص الله کو چرته راخته کی الله تعالی الاسعار ریټونه حزنا نو دا غمجن کیږي وان اغلاها کو چرته اوچت کی الله تعالی دا ریټونه فرحان خوشالي کیدا. حدیث باندې بس زما د مریم خراب ده ډیر دړکې. الله رب العالمین دی دا لګ لګ عمل په خپل دربار کې قبول کړي او الله دې موږ تاسو ټول له صحت راکړي د نیک عمل لپاره چې دا نیک عمل خود څه نسوکو د الله لپاره می سو نکړل او ژوند تیر شو. الله دې په خپل رحم سره موږ تاسو داخلي کې جنت الفردوس ته او الله رب العالمین دی په خپل رحم سره موږ ته خپل رضا را نصیب کړي.